په 14 اګست د امن او د مینې په نوم د خپل شهید بابا د وینې په نوم موږ به یو څو ښکلې نغمې جوړې کړو کوڅې په کوم ځای کې بیلې جوړې کړو هسې د جنګ وکړي لانجې وکیسو موږ نه یېرېږو هسې نه چې د ماتې وکیسو ستا د سوالونو جوابونه اسوېدو کې سازو د ترخګو بیا اوس هم په زنګو کې سازو دا یانه ځان راته ډېر بد ښکاري دا ولې وشم صرف د څنګ د ازادۍ په ورځ دا چغه وکړم چې زه په امن یم او ته مې ازاد وطنه هر چا تر خپله وسه ښه کړلې برباد وطنه هر چا تر خپله وسه ښه کړلې برباد وطنه زما د دین د غره په سر چغې دي امن به راشي لر او بل چغې دي د امن لفظ مصیبت شروع ده بیا د بیان د خدای په در چغې دي چې شروع شي ستا غزل د بېقدرۍ نه یا ګیلې کوي په شعر کې د خدای نه څوک چې ټوکې کوي دین پورې غرقېږي مسلمان په دې لفظونو کافر کېږي د منبر نه راته غوره میخده کړي چې غلط شي بیا دې جوړه فلسفه کړي موږ ته سیوه ښه صفا صفا غږېږه په مثال د خپل پښتون بابا غږېږه مینهوال دې د دې دور هر زلمی دی درته وږ وږ د پښتون هر یو بچی دی خبر نه وي پورېمان د مرورو ټول زلفې شنه خالونه د تور سرو څه حاجت په محفل کې د ستایلو حقیقت کې ستا سر د ماتولو نه پوهېږم خو په دې باندې پوهېږم غم مې وکړه بې ګناه ولې ختمېږم توبولې یاره بس دی اوس راجګ شه لږ د کونډو یتیمانو ته غوږ وږ شه د ملا او د شرابو د نور واوړه بل غزل کې د ادب لفظونه راوړه ای ته یاره ستا به څومره زندګي وي چې ته نه یې او شعرونه دې ژوندي وي